دا ویډیو اخیری پورې وګورئ، په دې کې زه اخر ته تاسو ته یو ښکلی میسج در کوم او ملګرو سره هم شیر کړئ. و د هغه حکومت خور غم چې ما نه تپوس وکړي، د حکومت هم په خور راولګېږم، د ډي ایس پي م خور غم، د ایس ایس پي م خور غم، د ټول پاکستان په خور راولګېږم. ستا دا ویډیو راغلی دې باره کې ته څه ویل غواړې؟ جی دا ویډیو خو داسې کار و چې دلته یو کال مخکې زما تره سره په وټساپ باندې معامله خرابه وه، هغه سره ما خبرې کولې او زما څه کار دی په پاکستان او پولیس پسې ګرځېدی کوم. السلام علیکم، په خیر راغلی. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری کبیر خان. په دې سیټ چې تاسو دا کومه ویډیو وکتله دا د هغه هلک ته په دې باندې یو هفته مخکې ما ویډیو هم اپلوډ کړې وه او ابه تاسو ټولو کتلې م وي. او بله خبره دا ده چې دا لکې ونیو دته اوس زمونږ پښتنو خبره دته سافټویر اپډیټ کو، خو د دې هلک غلطي به یو قسم نه ومنو او وبې نه منو، ځکه چې دا نشهیي دی. نشهیي به ته به څه وې، هغه خو چې په نشه کې څه غول وخوړل هغې ویلي، ځکه چې هغه خو په خپل اوش کې نه وي که نه، چې کمې خبرې یې وکړلې، که رښتیا ویل او که دروغ ویل او که کنځل یې وکړه او که هر څه ویل، بیا پرې وروسته ستومانه وي. دا هلک وایي چې دا ویډیو ما یو کال مخکې اپلوډ کړې ده. زما خپل تره سره څه لانجه وه، څه دشمني مشمني وه، نو ما هغه په وټساپ باندې ګپ لګو دواړو، نو ما هغه یو بل ته په دې وټساپ باندې دا خبرې کړي، خو زما دا ویډیو هغه ریکارډ کړې ده او دا اوس وایرل شوله. نو چې اوس وایرل شو دا هلک راغلی دغه د پولیس او د ګورمنټ ټولو محکمو نه د عوامو د ټولو نه معافي وغوښتله، خو زه صرف او صرف په دې ویډیو کې صرف دا یو میسج ورکوم خاص کر خپلو پښتنو ورونو ته. ګوره دغه ویډیو جوړه کړله، په هغې باندې د کنسل وکړلو، په هغې کې ما ویډیو جوړه کړله، ما هم ورپسې کنځل وکړله، یوازې ما نه په سوونو خلکو دپسې ویډیو جوړه کړله او کنځل یې ورپسې وکړل. نو زما ورته صرف دا یو ریکویسټ دی چې ګوره د ده خور مور دا زمونږ خور مور ده، زمونږ خور مور د ده خور مور ده، چې دا داسې حرکتونه کوي، داسې غول غوشان خوري، نو سړی مجبوره شي د هغه مازغه کار ونه کړي، نو هغه هم غول غوشان وخوري، ولټه پې هغه هم ګناهګار شي، ځکه چې اوس د ده مور به یا څه کړي یا نه کړي. ما غلطي وکړله، ما کنځل وکړلې، ده پسې مې وکړله، خو الن دا چې ما د ده خور مور یاده کړله، د ده خور مور پسې ما کنځل وکړلې، نو زه هم پې ګناهګار کړم، خپل هم ځان ګناهګار کو. زما ټولو پښتنو ورونو ته صرف او صرف دا یو ریکویسټ دی چې مهرباني وکړئ، ځانونه مه شرموئ، خپل دا یو عزت ژوند تېروئ، خپل ځان له مزدوري کوئ، د دې پالتو خبرو ځان مشهور کوئ، ځان کې داسې یو قسم له ټیلنټ پیدا کړئ چې په هغې باندې تاسو مشهور شئ، نو هله به تاسو کامیابېږئ. دا خو نه چې اوس تاسو لکه کنځل منځل وکړئ، یا تاسو نه بلکې زه به ځان والمه. اوس مثال زه ځان مشهورومه، زه به اوس یار وروره فیسبوک په کولاو کړم عمران خان او دا بلا کم غټ غټ خلک چې دی، زه به دې ټولو ته کنځل وکړم، د هغې اخرنۍ نتیجه به څه وي، د هغې اخرنۍ نتیجه به بیا زما معافي چې زما ته به سافټویر اپډیټ کوي او زه به بیا د ټولو عوامو نه په سوشل میډیا باندې معافي غواړم. نو پیدا یې څه وکړه، داسې یا زه مشهور شم یا زه مشهور نه شم، څه پیدا خو نه کوي که نه، د هغې بیا هېڅ پیدا نشته. او صرف مهرباني درته دا کومه چې دا ویډیو در سره شیر کړئ، او چې څومره پښتانه زما دا ویډیو ګورئ، نو سوال درته کوم، منت درته کوم، خپل ځان کې ټیلنټ پیدا کوئ، په هغه خپل ټیلنټ باندې ځان مخکې کوئ، د دې کنځلو د دې رد بد د دې نه هېڅ هم نه جوړېږي. که زمونږ په پیج باندې نه وي، پیج فالو کړئ، که په چینل باندې نه وي چینل سبسکرایب کړئ.